السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې خبرې دوستانو د جنرال مبین او د کلیل چې په ټیک ټاک باندې کومه لانجه ده، نو جنرال مبین چې رښتیا خبرې د ټیک ټاک کې د لایو چې کومې جنکۍ والا کان راځي، نو د دې په باره کې ورته ښه خبرې کوي چې یاره دغه په حاشي مه کوئ او تاسو راځئ په دې ویډیو کې وګورئ. غونډ اپډیټ تاسو ته په دې ویډیو کې به میلو شي، تاسو دا ویډیو وګورئ. کلک صبر کامره دې خلاصه کړه. الو کامره دې خلاصه کړه. السلام علیکم مبین خان، ته سره داسې د نره دل دلی دي که خلیزه دې ولیدم چې ته دانه منه غاږې به وجدانه په منې تورینه لګوې. تورینه در باندې نه لګوم، دا کومو جنکو سره چې ته لایفونه کوې مولو سینه تړل دیوال د نره سیخ کا بیا متوجه تړلی چرګ نور نه اول شروع په تا کوم، دا نورو تا غوندې نه دي کړي. ګوره ته د افغان په نوم په پښتو ژبه ګوره په پښتو ژبه باندې جنکو سره په ټیک ټاکو کې کینې. دغه کومې پیسې چې ته له ټیک ټاک نه په دې ګیمونو ودرېږه، دلته چې غږېږې سام غږېږه خلیله. دا کومې پیسې چې په ټیک ټاک کې څه انسانیت یلی وای زه به سام درغېږېدلی وای سیدو. انسانیت باندې هم ډېر درته ویلي، انسانیت هم ډېر درته ویلي خلیله. د انسانیت خبرې نشته، قسم مې دې په خدای چې په وچ زور د لارې ته را نه وړم بیا به ما د تا د خرې پیرودلي. دا خبرې مه کوه چې په زور دې را نه ولم، په زور. دین په رضا نه ده راغلی. کم اصل سړی، لوچک سړی، بېناموسه سړی، مخامخ درته وایم خپله خور نه لرې، مور نه لرې، عزت نه لرې، وقار نه لرې. د اسلام په جامه کې ته خبیث کوم کارونه کوې. دا څه چې ته کوې هندي نه کوي. سلمان کوچه مردګه وه، کوچه بېناموسه. په انسانیت به دې راته ویلي وو. تر تا ښکرور قسم په خدای مونږ سم کړي دي چې ښکرې له اسمان سره لګېدل سم کړي دي. اوس نه درته وایم ولا په دوبۍ کې خلک سته، داسې خلک سته چې اشاره ورته وکړم که تا بیا مور ته وویلې چې اوبه راکړه زوی به دی یم. د سړي زوی شه. ټیک ټاک ته د دې دپاره نه یم راغلی چې فحاشي وکړم، د همدغه دپاره راغلی یم چې تا غوندې بېناموسان، تا غوندې د مور او پلار ازاریان، تا غوندې حرامیان د لارې ته راولم. د افغانیت په نامه، د اسلامیت په نامه د مسلمانانو د افغانانو په تندي داغې زهر خپروې. دا څه چې ته کوې، دا کومې بېناموسۍ انلاین مردګوي چې ته کوې، دا سلمان خان نه دي کړي.